شروع شوه ها لالی وایه ته څه وایې ته مو ته څه وایې لالی دې باره کې څه باره کې د انګلنډ کې ژوند باره کې څه وایې ته لالی دلته زه خو د انګلنډ د ژوند باره کې دا وایم ټولو افغانانو ته اول زه دا بیان کوم چې باید هر افغان هر مسلمان اول هر مسلمان بیا هر افغان باید خپل ځان وپېژني یعنې آخرت وسنجوي چې زه مرمه ما په مرګ راغونډ د سوال او جواب لرمه دغه ژوند چې ده ته ورکول سوی ده دا یو امتحان ده د سره دی وایي چې ما سره ګاډی ده ما سره کور ده ما دا شی ده بزنس لرم خو دا ټول یو امتحان دی یو سړی به په خپله غریبۍ کې امتحانوي یو سړی به په خپل کاروبار کې امتحانوي چې ور دی په دې کاروبار دې پیسه کې څه کوي خدای به هر سړی د خپل ځان وپېژني او ټولو ته ما دا نصیحت ده دا یو هغه ده چې باید دوی خپل کارونه خپل دیني دغه چا سره ظلم زیاتی ونه کړي او خپل یو څه هغه جوړه کړي او د آخرت لپاره هم یو ذخیره وکړي او دې دنیا لپاره هم ذخیره وکړي او بس زی زیات دی ډېر ښه ګران مشرو دا خبرې چې وکړې ډېرې ښکلې خبرې وکړې خو بل داسې ده چې په دې ملک کې خاص مسافر افغانان چې هر قوم هر څوک چې دې ملک ته راغلي نو ځان لپاره او چې هغه چېرې غواړي چې موږ فامیل دې ملک ته کړو خو نه دا خپله د جهنم په اور دې ملک کې لړلی او که چېرته فامیل را غواړي نو آخره خاتمه یې نشته په دې چې موږ دلته ښه ګورو او ملک کې به یو وخت دوه وخته موږ به دلته په میاشتو کې به جمعه رانیسو په دې ډېر کوشش کوو چې دا ملک اته کاله ژوند موږ پکې تېر کړو موږ ته هر څه ثابته شوه خو د پخوا د موږ مشرانو ته ثابته وه چې عالم فتوا ورکوي چې ته خپل بچیان بوځې دې ملک ته خو صحیح ده او چې نه ورکوي فتوا نه ورکوي هندوستان نو هندوستان موږ سیږو په هندوستان کې بل زه ظاهر شوی یوه خبره نیسم که سړی وایي چې یاره زه ښه صحیح مسلمان یم زه به دا خپل فامیل مانه نه خرابېږي خو صحیح ده ته به دا خپل فامیل را کنټرول کړې خو چې بیا هغوی نه هغه نور پیدا شي هغه به بیا څنګه هغه څوک را کنټرولوي هغه هېڅوک نشي را کنټرول او لاره بیا دا تیږه چا ایښې ده تیږه هغه ایښې ده چې هغه مثلا چا راوستي او هغه به بیا په قبر کې هر څه به یې ورته رسي ډېر ښه حقیقت ولې چې دا د موږ د لیدو خبره ده چې بچي تعلیم ته پې نشي کولی دولت د نه بچي غواړي سکول ته مکتب ته هلته د ما او د نامعلومو کسانو سره نر او ښځې ګډې په انګلستان کې دلته په سکولو کې درسونه خاص خصوصا د موږ دلته افغانان ډېر فامیلي راغلي بچي یا د انګریزانو سره او یا د نور اسلامي ځوانانو سره هغه د لارې ووتل مور پلار پې پوهېږي ورته ووایي د دې ملک نه پلار د ډیپورټ کېدو خطره 100% په دې بچي ژوند لاړ ډېره نو به زه څه ووایم نو ما ټولو ته دغه یو پیغام دی چې باید هر سړی خپل ځان وپېژني ډېر د کار پسې هم شاله نه شي ډېر د کار د باید زموږ مشر زاخیل ډاکټر روډ سره اوس راځو اورو یو زاخیل نه خپل یو بیان اورو چې هغه د ډربي د کمیټۍ مشر هم ده او ډربي کې ډېر ځوانان دته احترام لري دغه لري زه درته معرفي کوم زاخیل جان د سارک د ولسوالۍ د لاجیګړ اوسېدونکی ده او په 2004 کې د عمل ته داخل شوی ده زاهډ کې کا السلام علیکم زه یم د ډربي او اوسېدونکی نو ډربي خو دلته معرفي کړم خو بیا زه دا خبره کوم ډربي کې مشر چې دا اجمل سر ده موږ ډېر وخت دلته ژوند کوو نو ښه بچه زاخیل جان د مټایان دي او شین چای ده او کوزیان دي کوردیان کوزیان دي راځي کې کوشش دا سید مطبوعي کوزیان دیم د ډربي او ګرګین یو ګرګي ده نو په دې کې داسې کم شپ وي خو بسات ګرګي ده پوه شوې نو ګرګیانو کې خو بسات کلام نه راځي او د شمشه خپای سره تاسو سره خبرې وکړئ نو موږ ډربي کې افغانانو کمیټې لرو د کمیټې مشر د اجمل سر ده پوه شوې نو هغه دا اجمل سر په تحقیق ده داسې نه ده مطلب جوماتونه شته خو مطلب بس الله دې معافي وکړي پوه شوې
حالات ډېر ښه روان دي او بده نشته مطلب نو نور به درته لالي وایي لالي څه وایي مطلب زه څه باره کې وغږېږم مطلب ما ته خپلې د افغانانو باره کې چې لږ دې اوسېدونکو ژوند سره کوم دا په دا ډربي کې دوی څنګه را دي څه غواړي دي یاره په دې ډربي کې خو زه خپله نوی راغلم دونه بلد معلومات هم نه لرم خو ډربي کې ډېر زیات افغان 200-300 افغانان بدل دي خو په 200-300 به ټول 15 دانې داسې په یو لاره باندې برابر یو احترام به لري یو دغه به لري یو خپل فامیل ته به ګوري یو دغه ته به ګوري نور خو ټول پرې پاخه تللي دي چې څنګه ډربیان دي هغسې ګرګیان شوي دي بس ټول به کوڅو کې ګرځه لارې کوڅو کې ګرځه ورځ 2-5 چکن او چپس وخوري او بس هغې وځه بس همدغه ژوند ده بل شی نشته ورو پر دې ښځو ناموس پسې شاته شکیلي او چغې وهه ظاهر ته څه وایي د ډربي د مشرانو کمیونټۍ باره کې څه وایي ته دې باره کې وروره خدای خو دې لري زموږ خاص چې چېرته د افغانانو د کمیونټۍ مشران په دې ګران انګلستان کې خو فکر نه کوم چې څومره پاکستانیان د نورو کمیونټۍ څومره مرسته د خپلو سره په حال کې دي فکر نه کوم چې د افغانانو سره او د افغانانو مشران دلته تر اوسه ځبوهلو سره هېڅ کلن مرسته ښکاره شوې او نو دې باره کې خو دا جناصر ډېر غواړي چې زه به دا او دا کارونه وکړم آیا د کوم کار کړی تر اوسه پورې چې د کوم افغان لپاره چې کوم مخکې لاړ دی او که لاړ نه دی د افغانانو دا کومه کمیټۍ چې په ډربي کې ده دې خو قطعاً کوم خدمت یعنې افغانانو ته یې نه کړی ده نه اسلام ته کړی نه یې کوم یې ورته ښه لاره ښودلې ده نه یې نصیحت کړی ده هلکه دوی دا حق لري چې سړی ته ووښي هغه پسې لاړ شي د هغه فامیل ته ټلیفون وکړي ته څه دپاره د کمیټۍ مشر یې کمیټۍ خو دې ته نه وایي که نه چې به چېرته ختم یا خیرات یې او مخکې پکې ناست یې دې دپاره خو مشر خو هغې ته وایي چې د هغه پسې ورور د شپې هم وګرځي ورځې هم پسې پوښتنې وکړي دغه وکړي چې ته ولې دا غلط کار کوي نصیحت ورته کوي ورځې نه 2-3 ورځې نه 3 ور څلورم ځل باندې باید ووښي فامیل ته ټلیفون وکړي نو په دې لاره کې خو د افغانانو زه خو خپله نه پېژنم چې کمیټۍ مشران څوک دي اورېدم چې حاجي ناصر ده او کوم یو بل هم ده خو لکه خاص خدمت نه کوي زه خپله غریبانان کارو کې بوخت دي بس چې ځانونه مشره هغه کېږي داسې ده چې دلته حاجي ناصر صحیح دی زموږ د کمیونټۍ مشر ده او په دې چې خاص په دلته څومره افغانان چې دي د هغو ورسره مرسته فکر نه کوم چې په هغه مرسته هغه مخکې لاړ شي ولې